ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغان ولس زه ډېر خواشینی کړی یم او هر وخت مې همدغه ولس ځوروي. ډاکټر صاحب غني ویلي دي افغان ولس ته مې فکر خراب دی، ډېره بېوزلۍ سره مخ دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان بېوزلي نه ازلي او نه ابدي کېدلی شي، ځکه چې الله تعالی دومره امکانات راکړي چې په لسیزو نه په پیړیو ټول ته بس کېدلی شي. ولسمشر غني په خپل شپږم پودکاسټ کې د افغانستان پر اقتصاد غږېدلی او هغه یې د هغه چا له حالات سره تشبیه کړي چې د الماسو په خزانه پروت و خو وږي وو. ولسمشر غني زیاته کړې چې اقتصادي وده په بنسټیزو پروژو راځي او یوازې د ګمرکي عوایدو ډېرېدل د اقتصادي ښېرازۍ نښه نشي بلل کېدای. د محمد اشرف غني په وینا د ګمرکي عوایدو ټولېدل اوس ښایي یو لاس شوي او ښه شوي وي، خو د تېرو چنګسالارانو غوندې چې د دغه عواید خوړل او تښتول اوس بیا ځینې زورواکي په راپورته کېدو دي چې چاته غاړه نږدي او له عواید نه په خپله برخه غواړي. ولسمشر محمد اشرف غني داسې مهال د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په اړه یادې څرګندونې کوي چې ملګرو ملتونو وروستي راپورونو له مخې افغانستان له سخت اقتصادي بد وضعیت سره مخ دی او دغه هیواد اوس له بل هر وخت ته ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.